अस्सलाम वालेकुम। हार्ट अटैक څه شی دی او هارت اٹیک کیږي څنګه؟ څنګه چې نور جسم ته داسې زړه ته هم وینه پکار ده چې د خپل کار کوي په صحیح طریقه باندې او دا ضرورت کورینري رګونه پوره کوي کوم چې د زړه نه چاپیره دي او په ځینې وخت کې د دې رګونو غاړې ته فیټس یا کم چربي چې ده د هغې جمع کېدل شروع شي او دې جمع کېدو ته ایتروسکلیروسس وایي او د دې وجنه زړه ته اکسیجن او د وینې سپلای کم شي او د درې وجنه موستلی دا ایتروسکلیروسس پلک جوړیږي بلډ پرشر سیوا کېدل، کولیسټرول سیوا کېدل او سیګریټ څکل او چې کله دا فلیک وشلېږي نو د جسم ایمرجنسي ریسپانس اکټیویټ شي د دوباره جوړېدو لپاره او د دې لپاره د وینې یو قسم دی پلیټلیټس هغه راشي او دلته د فیټ سره یا د چربي سره جمع کېدل شروع شي او دلته بیا د وینې یو چم جوړ شي چې د هغې د وجې نه مکمل رګ بند شي او د دې د وجې نه بیا مکمل د وینې سپلای چې د هغه زړه ته بند شي او بیا په لږو منټونو کې زړه خپل کار ورو پرېښودل شروع کړي دې ته وایي هارت اټیک زړه بیا هم خپل درکن جاري ساتي خو ریدم یې ګډوډ شي او که چېرته زیاته حصه د زړه متاثره شوي نو دا په مکمله توګه باندې د زړه دړکن سټاپ کولی شي یا ودرولی شي اکثر خلکو ذهن کې دا وي چې هارت اټیک کې خلک ډایرکټ په ځمکه باندې راوغورځېږي خو دا یوازې د هارت اټیک علامات نه دی اکثر خلک معمولی غونته پریشر په سینه باندې محسوسوي زیاتره خلک هارت اټیک کې معمولی د سینې درد محسوسوي او دا درد د وخت سره سیوا کیږي او ګس لاس طرف ته یا مری طرف ته او یا ګو طرف ته او یا خېټې طرف ته خوريږي او دې سره سره سابندي او یا خوله بار بار په انسان باندې راځي د هارت اټیک علاج ممکن دی او که په ټایم باندې ډایګنوز یا فتح ولګېدله او زر علاج وشو ځکه 30 منټه بعد زړه خپل کار پرېښودل شروع کی او د نیمې نه زیات مرګونه په 4 غنټو کې دنه واقع کیږي او د دې رګ د کولاویدو لپاره ډاکټران اکثر انجیوګرافي کوي یا ترمبولایټیک میډیسن ورکوي